یو نیک سړی شام ته روان و. په لاره کې وسلوال غله پر پیښ سوه. ده یې راونیوی او د مرګ ګواښ یې ورته وکړ. نیک سړي ورته وویل زه ستاسو خدمت کې یم، خو تاسو فقط د 2 رکعاته لمانځه وخت راکړئ. کله چې پر لمانځه ودرېدی نو د الله تعالی دغه خبره یې په څو ځلې وویل: ژباړه: څوک دی چې د بېوسه او بېکسه دعا اوري. وروسته له اسمانه یوه فرشته له یوې برچې سره راغلل او غل یې وواژه او ویې ویل چې زه د همهغه چا استازی یم چې د بېوسه او بېکسه پلوي او ملاتړ کوي. بېشکه دا همهغه لوی رب دی چې د بېوسه او بېکسه ملاتړ کوي. بل ځای الله تعالی داسې فرمایي: خپلې کورنۍ ته د لمانځه توصیه وکړه او په خپله هم د لمانځه پابند اوسه. موږ له تا نه کومه روزي نه غواړو، روزي خو موږ تا ته درکوو. الله تعالی خپل محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته داسې فرمایي: ژباړه: موږ به هرومرو په ویره، خطر، لوږه، د سر او مال په تاوان پر تاسو ازمایښت کوو، یعنی تاسو به امتحانوو. نو ای پیغمبره، هغو کسانو ته زیری ورکړه چې په دې حالاتو صبر وکړي. په یوه حدیث شریف کې راغلی دی چې سخت او درانه ازمایښتونه پر پیغمبرانو راغلی وه، بیا پر نیکانو. نو محترم وروره او محترمې خورې، له دردونو او غمونو هیڅکله شکایت مه کوه او ووایه: یا الله، ستا له پرېکړو راضي یم. لوی رب یې اوري، تا ته به سترې بدلې درکړي او ته به په شکر ایستلو او صبر کولو سره د لوی رب په دې امتحان کې کامیابه سې. نو د مصیبت پر مهال شکایت او بد الفاظ هیڅ درد نشي دوا کولی. ځان پر لوی رب وسپاره، آرام به سې. د یوې ښځې خاوند وفات سو. میرمن یې کالي همهغسې په کور کې پر یوه میخ رازړول لکه څرنګه چې به یې خاوند دا کار کوه. اوس چې یتیم ماشومان له موره پیسې وغواړي، مور یې ورته ووایي: ورسه د پلار له جیبه یې راواخله. مور یې اوس هم د اولادونو لپاره پکښې روپۍ ږدي چې د پلار یاد یې ژوندی پاته سي او همهغه مینه ورباندې ماتوي. نو له دې لیکنې دا زده کوو که مو پلار، مور، خاوند، میرمن، ورور او خور ژوندي وي، قدر یې وکئ، ارزښت ورکئ، احترام ورکړئ. خو که خدای مکړه یو وخت در څخه مخه ښه کوي او د ابدي ژوند په لور ځي، بیا به ورپسې ارمان کوئ، بیا به یې په یادونو پسې ګرځئ او یو بل ته به وایاست چې په اړه یې کیسې راته وکړه، خو هغه به نه وي. اوس یې قدر وکړه.